بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. د هغه ساعت یعنی د قیامت علم خدای ته راجع کیږي. هغه پر هغو ټولو میوو پوهیږي چې له خپلو غوټیو څخه راوځي. هغه ته معلومه ده چې کومه ښځه انسان وي که حیوان حامله شوې ده او کومې بچی زیږولی دی او په کومه ورځ چې هغه دوی ته غږ وکړي چې هغه زما شریکان چیرته دي دوی به ووایي موږ عرض کړی دی نن له موږ څخه هیڅوک د دې شاهدي ویونکی نشته. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. په هغه وخت کې به له دوی نه ټول هغه معبودان ورک شي چې دوی له دې نه مخکې هغوی بلل او دوی به وانګیري چې د دوی لپاره اوس د پناه هیڅ کوم ځای نشته. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان د خیر په دعا غوښتلو هیڅ کله نستومانه کیږي او کله چې ورباندې کوم آفت راځي نو ناهیلي او زړه ماتی کیږي. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. خو څنګه چې د سخت وخت له تیریدو نه وروسته موږ ورباندې د خپل رحمت خوند څکو دی وایي چې زه د همدې مستحق یم او زه ګمان نه کوم چې قیامت به راشي خو که په رښتیا سره زه د خپل پروردګار خواته وګرځول شم نو هلته به هم مزې چرچې وکړم په داسې حال کې چې موږ به کافرانو ته ارومرو وښیو چې هغوی څه کړي راغلي دي او په هغو باندې به موږ د ډېر ناولي عذاب خوند وڅکو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان ته چې کله موږ نعمت ورکوو نو هغه له حق نه مخ اړوي او له شکر کولو څخه په ډډه کیږي او کله چې کوم آفت ورته ورسیږي نو بیا په اوږدو دعاو باندې لاس پورې کوي. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې کله په دې فکر کړی دی چې که په رښتیا سره دغه قرآن د خدای لخوا وي او تاسې ترې انکار وکړئ نو له هغه چا نه به زیات ګمراه بل څوک وي چې د حق یعنې د دې قرآن سره په سخته دښمنۍ کې واوسي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أن
إنه على كل شيء شهيد. ډیر ژر به موږ دوی ته خپلې نښانې په آفاقو کې هم وښیو او د دوی په خپلو نفسونو کې هم، تر دې پورې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن په رښتیا سره برحق دی. آیا دا خبره کافی نه ده چې ستا پروردګار د هر څه لیدونکی دی؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. خبردار اوسئ، دوی د خپل پروردګار سره په لیدنې کې شک لري. واورئ، هغه په هر څه چاپیر دی. د الشورا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 42مه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 53 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حميم عين سين قاف. په همدې ډول برلاسه او د حکمت خاوند خدای تا ته تل وحی کوي او له تا څخه مخکې تیرې شوو پیغمبرانو ته وحی کړې ده. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د همغه دي، هغه لوړ مرتبه او لوی دی. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نږدې ده چې آسمانونه له پاسه وچوي را ولویږي، پرښتې د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه تسبیح کوي او د ځمکې د اوسیدونکو په حق کې بخښنه غواړي. خبردار اوسئ، په حقیقت کې الله بخښونکی او ډیر مهربان دی. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. کوم کسانو چې له هغه پرته خپل څه نور سرپرستان نیولي دي، الله پر هغوی څارونکی او ساتونکی دی. ته د هغوی وکیل نه یې، یعنی پر هغوی مسلط کړای شوی نه یې. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هو په همدې ډول ای پیغمبره، دغه عربي قرآن مونږ تا ته وحی کړی دی تر څو چې ته د کلیو مرکز یعنی د مکې د ښار او د هغه د خوا او شا اوسیدونکي خبردار کړي او د غونډېدو یعنی د قیامت له ورځې نه یې وویروي چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته چې د یوې ډلې تلل به جنت ته او د بلې به دوزخ ته وي.
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. که الله غوښتي وای نو دوی ټول به یو امت ګرځولیو، خو د هغه چې چاته خوښه شي په خپل رحمت کې داخلوي، او د ظالمانو نه څوک سرپرست شته نه مرستندوی. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آیا دوی داسې ناپوهان دي چې دوی له هغه پرته نور اولیاء یعنی کار جوړونکي نیولي دي؟ ولی کار جوړونکی خو الله دی، هماغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر شي باندې قادر دی. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. په هر چاره کې چې ستاسو ترمنځ اختلاف وي د هغه فیصله کول د الله وظیفه ده. هماغه الله زما پروردګار دی، پر همغه باندې ما توکل وکړ او د همغه لوري ته زه رجوع کوم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی چې ستاسو له خپل جنس څخه ستاسو لپاره جوړې پیدا کړي او همداسې په څارویو او ځناورو کې هم د همغو هم جنس جوړې پیدا کړي او په دې توګه هغه ستاسو زوزات خوروي. د کائناتو هیڅ شی هغه ته ورته څیرمن نشته. هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. د آسمانونو او ځمکې د خزانو کلیګانې له همغه سره دي. چاته چې خوښه شي پراخ روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګه روزي ورکوي. هغه په هر څه پوهیږي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. همغه ستاسو لپاره د دین همغه کړنلاره ټاکلې ده چې د هغې حکم نوح ته کړی و او چې اوس ای محمد تا ته مونږ د وحی په وسیله درلېږلی دی او چې د هغه هدایت مو ابراهیم او موسی او عیسی ته کړی دی په دې سپارښت سره چې دغه دین برقرار کړئ او په دې کې تیت پره کېږئ مه. همدا خبره د دغو مشرکانو ډیره تر پامه بد راغلې ده چې د هغې خواته ای محمد ته دوی ته بلنه ورکوي. د الله چې چاته خوښه شي ځان ته یې غوره کوي او هغه خپل لوري ته د راتلو لاره همغه چاته ورښیي چې د هغه خواته رجوع وکړي. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. په خلکو کې چې کومه تفریقه راغله هغه له دې وروسته راغله چې هغو ته علم راغلی او په دې اساس راغله چې هغوی په خپل منځ کې یو پر بل باندې تیری کول غوښتل. که ستا پروردګار د مخه دا نه وی ویلي چې تر یوې ټاکلې نیټې پورې د فیصله وځنډولی شي نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه. او حقیقت دا دی چې له پخوانیو نه وروسته چې کوم کسان د کتاب وارثان وګرځول شول هغوی د هغه له پلوه په لوی اندېښناک شک کې غورځېدلي دي. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نو لدې کبله دوی د اسلام دین ته راوبوله لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی پر هغه باندې کلک ثابت اوسه او د دوی په غوښتنو پسې مزه او دوی ته ووایه چې الله چې هر کتاب نازل کړی دی ما پر هغه باندې ایمان راوړ. ما ته امر شوی دی چې زه ستاسې په منځ کې عدل وکړم. همغه الله زمونږ پروردګار هم دی او ستاسې پروردګار هم. زمونږ عملونه زمونږ لپاره دي او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي. زمونږ او ستاسې په منځ کې کومه جګړه نشته. الله به یوه ورځ مونږ ټولو غونډ کړي او د همغه لوري ته د ټولو ورتګ دی. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. د الله بلنې ته له لبیک ویلو نه وروسته چې کوم کسان له لبیک ویونکو سره د الله د دین په باب جګړې کوي د هغو دلیل تراشي د هغو د پروردګار په نزد باطله ده او پر هغو باندې د هغه غضب دی او د هغو لپاره سخت عذاب دی. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. هماغه الله دی چې هغه په حق دغه کتاب او تله نازل کړي دي او ته څه خبرې ښایي چې د فیصلې ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی وي. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. کوم کسان چې د هغه یعنی قیامت پر راتګ ایمان نه لري هغوی خو د هغه لپاره بیړه کوي مګر څوک چې پر هغه ایمان لري هغوی ورڅخه ویریږي او پوهیږي چې په باوري ډول هغه راتلونکی دی. ښه واورئ کوم کسان چې د قیامت پر راتلو کې شک اچوونکي بحثونه کوي هغوی ډیر زیات په ګمراهۍ کې دي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله پر خپل بندگانو ډیر مهربان دی. چاته چې څه خوښوي رزق ورکوي
او هغه ډیر زورور او برلاسی دی. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. څوک چې د آخرت کښت کرونده غواړي موږ د هغه په کښت کې زیاتوالی راولو، او څوک چې د دنیا کښت کرونده غواړي هغه ته له همدې دنیا څخه ورکو، خو په آخرت کې د هغه هیڅ برخه نشته. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. دغه خلق د خدای سره داسې شریکان نیسی چې د دوی لپاره د دین داسې طریقې غوره کړي چې الله د هغې اجازه نه ده کړې. که د فیصلې خبره مخکې نه وای سرته رسول شوي نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه. په باوري توګه د دغو ظالمانو لپاره دردناک عذاب دی. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ته به وګورې چې دغه ظالمان به په هغه وخت کې د خپلو کړوړو له عاقبت نه ویریدونکي وي او هغه به پر دوی راشي. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي هغوی به د جنت په باغچو کې وي. هغوی چې هر څه وغواړي د خپل پروردګار په وړاندې به یې ومومي. همدغه لوی فضل دی. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. دغه د هغه شی چې الله د هغه زیره خپل هغو بندگانو ته ورکوي چې هغوی ایمان راوړ او نیک عملونه یې وکړل. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه په دغه کار باندې له تاسې نه د څه اجورې غوښتونکی نه یم، البته د خپلوي مینه ارومرو غواړم. څوک چې د نیکۍ ګټه وکړي موږ به د هغه لپاره په هغې نیکۍ کې ښه والی زیات کړو. بېشکه الله ښه بخښونکی او قدردان دی. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. آیا دوی وایي چې دغه سړي پر الله باندې د دروغو بهتان تړلی دی؟ که الله وغواړي نو ستاسې په زړونو به مهر ووهي، هغه باطل له منځه وړي او حق په خپلو فرمانونو سره حق ثابتوي. هغه د سینو په پټو رازونو پوهیږي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. الله هماغه ذات دی چې له خپلو بندګانو څخه توبه قبلوي او له ګناهونو څخه تیریږي. په داسې حال کې چې ستاسې ټولې کړنې هغه ته معلومې دي. هغه د ایمان راوړونکو او د نیک عمل کوونکو خلکو توبه قبلوي
او په خپل فضل سره هغو ته لا زیات ورکوي. پاتې شول منکران نو د هغو لپاره دردناکه سزا ده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. که الله خپلو ټولو بندگانو ته پراخ روزي ورکړی وای نو هغوی به په ځمکه کې د سرکشۍ طوفان برپا کړی خو هغه په یو حساب سره چې څومره غواړي نازلوي. په باوري ډول هغه له خپلو بندگانو نه باخبره دی او هغوی ویني. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هماغه ذات دی چې د خلکو له ناامیده کېدو نه وروسته باران وروي او خپل رحمت خوروي او هماغه د ستاینې وړ سرپرست دی. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. د هغه له نښانو څخه دا یې د دغې ځمکې او اسمانونو پیدایښت او دغه ساکښ مخلوقات چې هغه په دواړو ځایونو کې خپاره کړي دي هغه چې کله وغواړي دوی راغونډولی شي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. پر تاسې چې هر مصیبت راغلی دی ستاسې د خپلو لاسونو له ګټې نه راغلی دی او له ډېرو ګناهونو څخه الله همداسې تیریږي. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسې په ځمکه کې د خپل خدای بېوسي کوونکي نه یئ او د الله په مقابل کې تاسې کوم ملاتړ او مرستندوی نه لرئ. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. د هغه له نښانو څخه دغه بیړۍ دي چې په سمندرونو کې د غرونو په شان ښکاریږي. الله که وغواړي باد به غلی کړي او دوی به د سمندر پر شا ټپ ولاړ پاتې شي. په دې کې سترې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې خورا زیات صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. یا پر هغو کې د سپریدونکو له ډېرو ګناهونو څخه په تېرېدو د هغو د یو څو عملونو په مجازات کې هغه ډوبه کړي او په هغه وخت کې به زموږ په آیاتونو کې جګړه کوونکو ته معلومه شي چې د هغو لپاره د پناه کوم ځای نشته. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تاسې ته چې هر څه درکړی شوي دي هغه محض د دنیا د څو ورځني ژوندانه متاع ده او څه چې له الله سره دي هغه غوره هم دي او دوامدار هم. هغه د هغو خلکو لپاره دي چې ایمان یې راوړی دی او پر خپل پروردګار توکل کوي.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هغه کسان چې له لویو ګناهونو او د بې حیایي له چارو څخه ډډه کوي او که په غصه شي نو عفو کوي. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې د خپل پروردګار حکم مني، لمونځ قایموي، خپل چارې په خپل منځي مشورې سره سرته رسوي. مونږ چې هر څه روزي هغو ته ورکړې ده، له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. او کله چې پر هغو باندې تیری کیږي نو د هغه مقابله کوي. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. د بدی بدله همغسې بدی ده. بیا څوک چې عفو وکړي او اصلاح وکړي د هغه اجر پر الله دی. الله ظالمان نه خوښوي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. او کوم کسان چې پر هغو باندې له ظلم کېدونه وروسته غچ واخلي هغوی نشي پړه کېدلی. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. د پړې وړ خو هغه کسان دي چې پر نورو ظلم کوي او په ځمکه کې په ناحقه تیری کوي. د دغه راز خلکو لپاره دردناک عذاب دی. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. البته څوک چې له صبر نه کار واخلي او بخښنه وکړي نو دا چارچلند ډیر د ټینګو او غوره چارو څخه دی. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله چې څوک په گمراهۍ کې وغورځوي له الله نه وروسته هیڅ څوک د هغه متوجه کوونکی خواخوږی نشته. ته به ووینې چې دغه ظالمان چې کله د خدای عذاب وګوري نو به وایي آیا اوس د بیرته ستنېدو لپاره کومه لاره شته؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. او ته به ووینې چې دوی کله دوزخ ته راوستل شي نو خواري وهلي سرکوزي به روان وي او هغه ته به د نظر په اړولو د سترګو په کنجونو سره غلي غلي ګوري. په هغه وخت کې به هغه کسان چې ایمان یې راوړی ووایي چې په رښتیا سره اصلي زیانمن هغه کسان دي چې هغوی د قیامت په نننۍ ورځ کې خپل ځانونه او خپل اړوند کسان په زیان کې واچول. خبردار اوسئ ظالمان به په همیشني عذاب کې وي. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله
ومن يضلل الله فما له من سبيل. او د هغو به هیڅ ملاتړ کوونکي او سرپرستان نه وي چې د الله په مقابل کې د هغو مرستې ته راشي. الله چې څوک په ګمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره د ژغورنې څه لار نشته. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ومنئ د خپل پروردگار خبره مخکې لدی چې هغه ورځ راشي چې د هغې د مخنیوي هیڅ صورت د الله لخوا څخه نشته. په هغه ورځ به ستاسې د پناه کوم ځای نه وي او نه به څوک ستاسې د حال د بدلولو هڅه کوونکی وي. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. اوس که دوی مخاړوي نو ای پیغمبره مون خو ته پر دوی د ساتندوی په توګه نه لیږلی. پر تا خو صرف د خبرې یعنی د پیغام رسولو مسؤلیت دی. د انسان دا حال دی چې کله موږ ورباندې د خپل رحمت خوند څکو نو په دې خوښیږي او که د خپلو لاسونو کړې چې سر ته یې رسولي د کوم مصیبت په بڼه کې پر ده راوړو نو ډېر ناشکره کیږي. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله د ځمکې او اسمانونو د پاچایۍ مالک دی. څه چې غواړي پیدا کوي. چاته چې خوښه شي نجونې ورکوي، چاته چې خوښه شي هلکان ورکوي، چاته چې خوښه شي هلکان او نجونې ګډ وډ ورکوي او چاته چې خوښه شي شنډوي. هغه ته هر څه معلوم دی او په هر څه قادر دی. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هیڅ بشر دا مقام نه لري چې الله له هغه سره مخامخ خبرې وکړي یا خود هغه خبرې په وحی یعنی اشارې سره وي یا د پردې تر شا یا کوم پیغام راوړونکی یعنی پرښتې لیږي او هغه د هغه په حکم سره هر څه چې هغه غواړي وحی کوي. هغه لوړ او د حکمت خاوند دی. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
الا الى الله تصير الامور. او په همدې ډول ای محمد مونږ یو روح یعنی قرآن ته وحی کړی دی. ته هیڅ نه پوهېدلې چې کتاب څه وي او ایمان څه وي، خو هغه قرآن مونږ یې ورڼا وګرځوله چې په هغې سره مونږ له خپلو بندګانو نه چې چاته مو خوښه شي لار ښیو. په یقیني ډول ته د سمې لارې لوري ته رهبري کوي، د هغه خدای د لارې لوري ته چې د ځمکې او آسمانونو هر شي مالک دی. خبردار اوسئ ټولې چارې د الله خواته ورګرځي. د زخرف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 43مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 89 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حامیم قسم دی په څرګند کتاب، بېشکه مونږ هغه عربي قرآن ګرځولی دی، کیدای شي چې تاسې ورباندې وپوهیږئ. وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. او دا په حقیقت کې په الکتاب یعنی لوح محفوظ کې ثبت دی، زمونږ په وړاندې د لوړې مرتبې خاوند او له حکمته ډک کتاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. نو آیا مونږ له تاسې نه په بیزارېدو سره تاسې ته د نصیحت د دغه درس یعنی قرآن لیږل صرف په دې خاطر پرېږدو چې تاسې له حده تیر شوي خلک یاست؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. او څومره پیغمبران مو په پخوانیو قومونو کې استولیو، هیڅکله داسې نه ده شوې چې کوم پیغمبر هغو ته راغلی وي او هغوی په هغه پورې مسخرې نه وي کړي. نو کوم خلک چې له دوی نه ډېر زیات زورور وو، موږ هغوی هلاک کړل. د مخکنیو قومونو مثالونه تیر شوي دي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. که ته له دوی نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي، نو دوی به پخپله ووایي چې دا همغه برلاسي په هر څه پوه ذات پیدا کړي دي. همغه ذات دی چې ستاسې لپاره دغه ځمکه زانګو وګرځوله او په دې کې ستاسې لپاره لارې جوړې کړې تر څو چې تاسې د خپل منزل مقصود لاره وموندلی شئ. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. هغه ذات چې په یوه خاصه اندازه کې له اسمانه اوبه نازلې کړې او د هغو په وسیله مو مړه ځمکه را ژوندۍ کړه. په همدې ډول به یوه ورځ تاسې له ځمکې نه یعنې په قیامت کې له قبرونو څخه راوایستل شئ.
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما غزات چې دغه ټولې جوړې پیدا کړې او ستاسې لپاره یې د بیړیو او څارویو سپرلۍ پیدا کړې تر څو چې تاسې د هغو په شا سپاره شئ او کله چې پر هغو کښېنئ نو د خپل پروردګار احسان یاد کړئ او ووایي چې پاک دی هغه ذات چې زموږ لپاره یې دغه شیان مسخر کړل که نه موږ تر کنټرول لاندې د هغو د راوستلو وس نه درلود او یوه ورځ د خپل پروردګار خواته زموږ ګرځېدل دي. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. او دوی د هغه له بندګانو څخه ځینې د هغه جز وګرځول یعنی ویلې ملایکې د الله لوڼې دي. حقیقت دا دی چې انسان ښکاره احسان هیرونکی دی. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. آیا الله له خپل مخلوق نه د ځان لپاره لوڼې غوره کړي او تاسې په زامنو سره سرلوړي کړئ او حال دا دی کوم اولاد چې دوی رحمان خدای ته منسوبوي د هغه د زیږېدنې زیری چې کله په خپله له دوی نه یو چاته ورکول کیږي نو مخې له ډېره غمه تور راوړي. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. آیا د الله په برخه هغه اولاد ورسید چې په ګاڼو کې پالنه کیږي او په خبرو او استدلال کې خپل مدعا په پوره ډول ښکاره کولی هم نشي. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. دوی ملائکه چې د رحمان خدای خاص بندگان دي ښځې وګڼلې آیا دوی د هغو د جسم ساخت لیدلی دی؟ د دوی شاهدي به ولیکل شي او دوی به د هغې په باب وپوښتل شي. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. دوی وایي که رحمان خدای غوښتلی چې موږ د هغو عبادت ونه کړو نو موږ به هیڅکله د هغو عبادت نه و کړی. دوی د هغې معاملې پر حقیقت باندې هیڅ نه پوهیږي محض یې اټکلونه کوي. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. آیا موږ له دې نه مخکې دوی ته کوم کتاب ورکړی و چې دوی له ځانه سره د پریښتو د پرستش لپاره د هغه کوم سند ولري؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نه بلکې دوی وایي چې موږ خپل پلار نیکه پر یوې کړنلارې یعنې دین باندې موندلی دي د همغو پر قدمونو باندې روان یو.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. په همدې ډول له تا نه مخکې چې هر کلي ته مونږ کوم ویرونکی ولیږه د هغه هوسا شتمنو خلکو همدا ویل چې مونږ خپل پلار نیکه پر یوه کړنلاره باندې موندلی دي او مونږ د همغوی د قدمونو پیروي کوو. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هر پیغمبر له هغونه پوښتنه وکړه آیا تاسې به پر همغې ویرانه ځئ چې پر هغې باندې تاسې خپل پلار نیکه موندلی دي اگر که زه له هغې لارې نه ډېره صحیح لاره تاسې ته دروښیم. هغوی ټولو پیغمبرانو ته همدغه ځواب ورکړ چې د کوم دین خواته د بلنې لپاره چې تاسې لیږل شوي یې موږ په هغه باندې کافران یو. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. په پای کې موږ له هغو نه غچ واخیست او وګوره چې د دروغو ګڼونکو عاقبت څه شو. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم خپل پلار او خپل قوم ته ویلی و چې تاسې چې د کومو شیانو بندګي کوئ زما له هغو سره هیڅ اړیکه نشته. زما اړیکه یوازې له هغه ذات سره ده چې زه یې پیدا کړی یم همغه به ما ته لارښوونه وکړي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. او ابراهیم همدغه یوازې د خدای عبادت کلمه له ځان نه وروسته په خپل اولاد کې پرېښودله تر څو چې هغوی د دې لوري ته رجوع وکړي. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. د دې د پاسه هم چې کله دغو خلکو د نورو په بندګۍ لاس پورې کړ نو ما دوی له منځه یو نه وړل بلکې ما دوی او د دوی پلار نیکه ته دنیوي متاع ورکړه تر دې پورې چې دوی ته حق دین او څرګند بیانونکی پیغمبر راغی. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. خو کله چې دوی ته هغه حق دین راغی نو دوی وویل چې دا خو کوډې دي او موږ د دې له منلو نه انکار کوو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وای دغه قرآن د دو ښارونو له لویو سړیو نه پر یو چا باندې ولې نازل نه کړای شو. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
آیا ستا د رب د رحمت ویشل دوی کوي؟ د دوی د دنیوي ژوندانه تیرولو وسایل خو مونږ د دوی په منځ کې ویشلی دي او د دوی ځینو ته پر ځینو نورو باندې په درجو سره پورته والی یې مونږ ورکړی دی تر څو چې دوی یو بل استخدام کړي او ستا د رب رحمت له هغې شتمنۍ نه زیات قیمتي دی چې دوی یې راغونډوي. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. او کدا نه وای چې ټول خلق به د مال او شتمنۍ په شوق د یوې کړنلارې شي او کفر او فساد خواته به مخ واړوي نو مونږ به پر رحمان خدای باندې د کافر کیدونکو د کورونو چتونه او د هغوی زینې چې هغوی ورباندې بامونو ته خیږي او د هغوی دروازې او د هغوی تختونه چې هغوی ورباندې تکیه وهونکي کینی ټول د سپینو زرو ګرځولیو. دا خو محضې د دنیوي ژوندانه متاع ده او آخرت ستا د پروردګار په وړاندې صرف د تقوادارو خلکو لپاره دی. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. څوک چې د رحمان خدای له ذکر نه ځان په غفلت کې اچوي مونږ پر هغه باندې یو شیطان مسلط او هغه یې ملګری کیږي. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. دا شیطانان دغسې خلک پر سمه لاره باندې له تلو څخه منع کوي او هغوی له ځان سره دا ګمان کوي چې مونږ سم روان یو. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. په پای کې چې کله دغه انسان زمونږ حضور ته راشي نو خپل شیطان ته به ووایي کاشکې زما او ستا ترمنځ د ختیځ او لویدیځ لرې والی وای ته خو ډېر بد ملګری شوې. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. په هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې کله چې تاسې ظلم کړی دی نو نن ستاسې لپاره دا خبره هیڅ ګټوره نه ده چې تاسې او ستاسې شیطانان په عذاب کې یو ځای یئ. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. نو آیا ای پیغمبره ته به کاڼه واوروي یا به ړندو ته او په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلو خلکو ته لاره وښیې؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. نو یا به دا وي چې تا به مونږ د دوی له عذاب نه مخکې وفات کړو نو مونږ به له دوی نه په آخرت کې غچ واخلو او یا دا چې په تا به مونږ وګورو د دوی هغه عذاب چې دوی سره مو وعده کړې ده نو مونږ پر دوی برلاسی یو. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك
وسوف تسألون. ته په هر حال هغه کتاب ټینګ ونیسه چې د وحی په وسیله تا ته لیږل شوی دی. په یقیني ډول ته پر سمه لاره یې. حقیقت دا دی چې دغه کتاب قرآن ستا لپاره او ستا د قوم لپاره یو ډیر لوی پند دی او ډیر ژر به له تاسې څخه د ده په باب پوښتنه وکړای شي. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لتانه مخکې چې موږ څومره پیغمبران لیږلي وو له هغو ټولو نه پوښتنه وکړه آیا موږ له رحمان خدای نه پرته نور خدایان هم د خلکو معبودان ګرځولي وو چې د هغو بندګي وشي؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. مونږ موسی له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه د سلطنت اراکینو ته ولیږه او هغه ورغی ویې ویل چې زه د عالمیانو د پروردګار پیغمبر یم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بیا کله چې هغه زموږ نښانې هغو ته وړاندې کړې نو هغوی ورباندې وخندل. موږ د یوې له پاسه یوه داسې نښانه هغوی ته ښودله چې له مخکنۍ نه به لا زیاته لویه وه او موږ هغوی بیا بیا په عذاب کې راګیر کړل تر څو چې هغوی له خپل چارچلن نه راوګرځي. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. د هر عذاب په وخت کې به هغوی ویل ای کوډګره د خپل پروردګار له خوا چې کوم منصب در په برخه شوی دی د هغه پر اساس زموږ لپاره له هغه نه دعا وکړه موږ به ارومرو پر سمه لاره برابر شو. خو څنګه به چې موږ له هغو نه عذاب ایسته کوو هغوی به له خپلې خبرې نه اوښتل. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. یوه ورځ فرعون د خپل قوم په منځ کې په لوړ غږ وویل ای خلکو آیا د مصر پاچاهي زما نه ده او دغه ویالې زما تر ماڼۍ لاندې نه بهیږي؟ آیا تاسې نه وینئ زه ښه یم که دغه سړی چې ذلیل او حقیر دی او خپله خبره هم څرګنده نشي بیانولی. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. که رښتیا ویونکی دی ولې پر ده باندې د سرو زرو بنګړي راښکته نه شول یا له هغه سره په رښتې پیوسته صف تړلې رانغلې؟ هغه خپل قوم سپک وګاڼه او هغوی د هغه اطاعت وکړ. په حقیقت کې هغوی فاسقان خلک وو. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
په پای کې چې کله هغوی موږ په غوسه کړو نو موږ له هغو نه غچ واخیست او هغوی مو ټول یو ځای غرق کړل او د وروستیو نسلونو لپاره مو د پخوانیو یوه کیسه او د پند اخیستلو وړ نمونه وګرځول. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. او د عیسی د مریم زوی د مثال وړاندې کولو سره سم ستا د قوم خلکو پر هغه باندې شور زوږ جوړ کړ او وی ویل چې زموږ معبودان ښه دي او که هغه دغه مثال هغوی تا ته محض د خبرو راړولو لپاره وړاندې کړی دی. حقیقت دا دی چې دوی جګړه مار خلک دي. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. دغه عیسی له دې پرته بل څه نو یو بنده و چې موږ ورباندې پیرزوینه وکړه او د بني اسرائیلو لپاره مو د خپل قدرت یوه نمونه وګرځاوه. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. که موږ غوښتي وای نو له تاسې نه به مو پرښتې پیدا کړې وې چې په ځمکه کې ستاسې جانشینان وای. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. او هغه یعنی عیسی په اصل کې د قیامت یوه نښانه ده نو تاسې په هغه کې شک مه کوئ او زما خبره ومنئ همدغه سمه سیخه لاره ده. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. داسې د نه وي چې شیطان تاسې سمې لارې نه واړوي چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. او کله چې عیسی له څرګندو نښانو سره راغلی و نو هغه ویلي و چې زه تاسې ته له حکمت سره راغلی یم او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته د ځینو هغو خبرو حقیقت ښکاره کړم چې په هغو کې تاسې اختلاف کوئ. په دې اساس تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. حقیقت دا دی چې همغه الله زما پروردگار هم دی او ستاسې پروردگار هم. تاسې د همغه عبادت وکړئ همدغه سمه سیخه لاره ده. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. خو د هغه له دغې روښانو ښوونو سره سره ډلو په خپلو منځو کې اختلاف وکړ نو تباهي ده د هغو خلکو لپاره چې هغوی ظلم وکړ د یوې دردناکې ورځې له عذاب نه. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آیا دوی اوس فقط د همدغه شي منتظر دي چې په ناڅاپي ډول پر دوی قیامت راشي او دوی خبر هم نه وي؟ کله چې هغه ورځ راشي نو له تقوادارو خلکو پرته نور ټول دوستان به یو د بل دښمنان شي.
يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. په هغه ورځ به هغو خلکو ته چې زمونږ پر آیاتونه ایمان راوړی وو او امر منونکي وو وویل شي چې ای زما بندګانو نن ستاسې لپاره څه ویره نشته او نه به در باندې څه غم راشي، ننوځئ جنت ته تاسې او ستاسې میرمنې، تاسې به خوشحاله کړای شي. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. د هغو په مخ کې به د سرو زرو ګیلاسونه او جامونه ګرځول کیږي او هر زړه خوښونکی او سترګې خوښونکی شی به هلته موجود وي. دوی ته به وویل شي تاسې به اوس دلته د تل لپاره اوسیږئ. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. تاسې د دغه جنت وارثان د خپلو هغو کړو له امله ګرځېدلي یئ چې په دنیا کې مو کول. ستاسې لپاره دلته پرېمانه ښې غوره میوې شته چې تاسې به یې خورئ. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. پاتې شول مجرمان نو هغوی به د تل لپاره د دوزخ په عذاب کې اخته وي. هیڅکله به یې په عذاب کې کموالی نه راوستل کیږي او په هغه کې به هغوی ناهیلې پراته وي. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. پر هغو موږ ظلم نه دی کړی بلکې هغوی خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. هغوی به غږ وکړي ای د دوزخ مالکه یعنې خازنه که ستا پروردګار زموږ کار پای ته ورسوي یعنې د مرګ حکم وکړي نو ښه ده. هغه به ځواب ورکړي تاسې به همداسې اوسیږئ. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. مونږ تاسې ته له حق سره راغلي وو خو له تاسې نه د زیاترو حق بد ایسید. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. آیا دوی د څه اقدام کولو پریکړه کړې ده؟ ښه نو مونږ هم بیا د یوې فیصلې صادروونکي یو. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. آیا دوی دا ګڼلې ده چې مونږ د دوی رازونه او پټې خبرې نه اورو؟ مونږ هر څه اورو او زمونږ پرښتې له دوی سره دي. د دوی د کړو او خبرو لیکنه کوي. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. دوی ته ووایه که په رښتیا سره د رحمان خدای څه اولاد وای نو تر ټولو مخکې عبادت کوونکی به یې زه. پاک دی د آسمانونو او ځمکې فرمان روا د عرش څښتن له هغو ټولو خبرو چې دوی هغه ته منسوبوي.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. خدا دوی په خپل باطلو مفکورو کې غرق او په خپل لوبه کې لالهند پرېږده تر دې پورې چې دوی خپل هغه ورځ وګوري چې دوی ترنه ویرول کیږي. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. همغه ایکی یو په آسمان کې هم خدای دی او په ځمکه کې هم خدای دی او همغه د حکمت څښتن او په هر څه پوه دی. ډیر لوړ او لوی دی هغه ذات چې د هغه په واک کې د ځمکې او آسمانونو او هر هغه شي پاچاهي ده چې د ځمکې او آسمان په منځ کې دي او همغه ته د قیامت ساعت معلوم دی او د همغه لوري ته تاسې ټول ورګرځول کیدونکي. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. له هغه پرته چې دوی کوم نور بولي هغوی د کوم شفاعت واک نه لري مګر دا چې څوک د علم پر اساس د حق شاهدي ووایي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. او کته له دوی نه پوښتنه وکړي چې دوی چا پیدا کړی دي نو دوی به په خپله ووایي چې الله. نو له کوم لوري دوی غولول کیږي؟ قسم دی د پیغمبر په دې قول چې ای ربه دا هغه خلق دي چې نه مني. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خنو ای پیغمبره دوی ته عفو وکړه او ووایه چې سلام دی تاسې ته ډیر ژر به دوی ته معلومه شي. د الدخان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 44مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 950 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حامیم قسم دی پر دغه څرګند کتاب چې مونږ دا په یوه ډیره برکتناکه او غوره شپه کې نازل کړی دی ځکه چې مونږ د خلکو د ویرولو اراده درلودله. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. دا هغه شپه و چې په هغې کې د هرې معاملې پر حکمت ولاړه فیصله زموږ په امر صادریږي. مونږ د یو پیغمبر لیږونکي وو ستا د پروردګار د رحمت په توګه په باوري ډول همغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. رب السماوات والأرض وما بينهما
إن كنتم موقنين. د اسمانونو او زمکې پروردگار او د هر هغه شي پروردگار چې د اسمان او زمکې په منځ کې دی، که تاسې په رښتیا باور کوونکي یئ. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. له هغه پرته هیڅ معبود نشته، همغه ژوند ورکوي او همغه مرګ ورکوي. ستاسې پروردگار او ستاسې د هغو ړومبنیو پروردگار چې مخکې تیر شوي دي، خو په واقع کې د دوی باور نشته، بلکې دوی په خپل شک کې لویدلي دي او په لوبه کې لګیا دي. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. خانو انتظار وکړه د هغې ورځې چې د آسمان غاړې ته یو څرګند لوګی ښکاره شي او هغه پر خلکو باندې خپور شي. دغه د دردناکه سزا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. اوس وایي چې پروردګاره له موږ څخه دغه عذاب ایسته کړه، موږ ایمان راوړو. د دوی غفلت چیرته ایسته کیږي؟ د دوی حال خو دا دی چې په ښکاره توګه دوی ته پیغمبر راغی، بیا هم دوی د هغه خواته التفات ونه کړ او وی ویل چې دا یو لیونی دی چې ښوونه ورته شوې ده. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. که موږ لږ شانته عذاب ایسته کړو، تاسې به بیا همغه څه وکړئ چې مخکې مو کول. کومه ورځ چې موږ ستر ګزار کوو، هغه ورځ به وي چې کله موږ له تاسې نه غچ اخلو. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. موږ له دې نه مخکې د فرعون قوم په همدې ازموینه کې وغورځاو. هغو ته مو یو عزتمند پیغمبر ولیږه او هغه وویل د الله بندگان ماته وسپارئ، زه ستاسې لپاره یو امانتدار پیغمبر یم. د الله په مقابل کې سرغړاوی مه کوئ، زه تاسې ته د خپل ماموریت څرګند سند وړاندې کوم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. او ما د خپل پروردگار او ستاسې پروردگار پناه موندلې ده له دې نه چې تاسې پر ما یرغل وکړئ. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. که تاسې زما خبره نه منئ نو پر ما باندې د لاس پورته کولو نه ډډه وکړئ. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متقون
متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. په پای کې هغه خپل پروردګار ته دعا وکړه چې دغه خلک یو ګناهکار قوم دی. جواب ورکړ شو خنو د شپې له خوا زما بندگان د سره بوزه، تاسې به د فرعونیانو له خوا تعقیب کیږئ او سمندر په خپل حال پرانیستی پرېږده، دغه ټول لښکر غرقېدونکی دی. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. څومره باغونه، چینې، کښتونه او ځلانده محلونه وو چې هغوی پرېښودل، څومره د ژوند وسایل چې هغوی پکې مزې چړچې کولې له هغوی نه وروسته پاتې شول. دا شو د هغو عاقبت او موږ نور خلک د دغو شیانو وارثان وګرځول. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. نو نه خو پر هغو باندې آسمانو جوړلو نه ځمکې او لږ شانته مهلت هم هغو ته ورنکړل شو. په دې ډول موږ بني اسرائیلو ته له ډېر سخت عذاب فرعون څخه نجات ورکړ چې په باوري ډول له حد څخه اوښتونکو کې ډېر زیات تیری کوونکی و. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. او موږ د بني اسرائیلو د حالت په پیژندنه هغو ته د نړۍ پر نورو قومونو باندې ترجیح ورکړه او هغو ته مو داسې نښانې وښودلې چې په هغو کې څرګنده ازموینه وه. بېشکه دوی یعنې قریش وایي زموږ له لومړني مرګ نه پرته نور څه نشته، له هغه وروسته بیا دوهم ځل موږ را پاڅول کېدونکي نه یو. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. که تاسې رښتینې نو زموږ پلرونه نیکونه راولئ. دوی ښه دي که د تبع قوم او له هغو نه مخکې کسان. موږ هغوی په همدې اساس تباه کړل چې هغوی مجرمان شوي وو. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
دغه اسمانونه او ځمکه او د دوی ترمنځ شیان موږ د لوبو لپاره نه دي پیدا کړي. موږ دا په حق پیدا کړي دي، خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي. د دوی ټولو د پاڅولو لپاره ټاکلی وخت د فیصلې ورځ ده. هغه ورځ چې هیڅ یو خواخوږی خپلوان به خپل کوم خواخوږي دوست ته هیڅ په درد دوان نشي او نه به له کوم لوري هغو ته څه مرسته ورسیږي، پرته له دې چې الله پر چا باندې رحم وکړي. هغه برلاسی او خورا مهربان دی. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. د زقوم ونه به د ګناهکارانو خوراک وي، د تیلو د خیرې غوندې په ګېډه کې به داسې ویشیږي لکه خوټېدلې اوبه چې ځوښ وي. اوبه ویل شي دی ونیسئ او په رسوایي سره یې د دوزخ منځ ته راکاږئ او پر سر یې د خوټېدلو اوبو عذاب ور واړوئ. وڅکه د دې خوند وکنه ته ډېر برلاسی عزتمند سړی. إن هذا ما كنتم به تمترون. دا همغه شی دی چې د هغه په راتلو کې تاسې شک درلود. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. له خدای ویریدونکي خلک به د امن په ځای کې وي، په باغونو او چینو کې د نریو او پرلو ورېښمو جامې په تن مخامخ به ناست وي. دا به وي د هغو شان او موږ به سپینې سرې ښایسته آهو چشمې پیغلې هغو ته واده کړو. هلته به هغوی په ډاډې نه هر راز خوندور شیان غواړي. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هلته به د مرګ خوند هغوی هیڅکله ونه څکي. فقط په دنیا کې چې کوم مرګ راغی خو راغی او الله به په خپل فضل سره هغوی د دوزخ له عذاب نه وژغوري. همدا ستر بریالیتوب دی. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ای پیغمبره، مونږ دغه قرآن مجید ستا په ژبه اسانه کړی دی تر څو چې دوی پند واخلي. اوس ته هم انتظار کوه، دوی هم منتظر دي. د الجاسیه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 45مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حامیم
د دغه کتاب نازلیدل د الله لخوا دي چې برلاسه او د حکمت څښتن دی. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. حقیقت دا دی چې په آسمانونو او ځمکه کې بې شمیره نښانې دي د ایمان راوړونکو لپاره او ستاسې په خپل پیدایښت کې او په هغو حیواناتو کې چې الله هغه په ځمکه کې خوروي سترې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې باور کوونکي دي. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. او د شپې او ورځې په توپیر او بلرنګۍ کې او په هغې روزۍ کې چې الله هغه له آسمانه نازلوي بیا د هغې په وسیله مړه ځمکه راژوندۍ کوي او د بادونو په ګرځېدو کې ډېرې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې له پوهې څخه کار اخلي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. دا د الله نښانې دي چې مونږ تا ته په حقه سمې بیانوو. خانو الله او د هغه له آیاتونو وروسته به بله څه خبره وي چې دوی به پرې ایمان راوړي. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. تباهی ده د هر هغه دروغجن بد عمل انسان لپاره چې د هغه په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي او هغه اوري بیا په پوره تکبر سره پر خپل کفر باندې داسې ټینګار کوي چې ګواکې هغه هیڅ نه دی اوریدلی. دغسې انسان ته د دردناک عذاب زیری واوروه. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. کله چې هغه زموږ له آیاتونو څخه په کومه خبره باندې پوهیږي نو په هغې پورې ټوکې او مسخرې کوي. د دغه راز ټولو خلکو لپاره د ذلت عذاب دی. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. د هغو په مخ کې دوزخ دی. هر څه چې هغوی په دنیا کې ګټلی دي د هغو نه به هیڅ شی هغو ته په درد نه خوري. نه به د هغو هغه سرپرستان د هغو لپاره څه وکړی شي چې هغوی له الله نه پرته هغه خپل سرپرستان نیولی دي. د هغو لپاره لوی عذاب دی. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. دغه قرآن لسره تر پایه هدایت دی او د هغو خلکو لپاره د مصیبت دردناک عذاب دی چې هغوی د خپل پروردګار د آیاتونو له منلو نه انکار وکړ.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. همدا د الله ذات دی چې ستاسې لپاره یې سمندر رام کړ تر څو چې د هغه په امر په هغه کې بیړۍ وچلیږي او تاسې د هغه د فضل لټون وکړئ او شکر کوونکي اوسئ. هغه د ځمکې او اسمانونو ټول شیان ستاسې لپاره مسخر کړل هر څه له خپل لوري نه. په دې کې سترې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ای پیغمبره ایمان راوړونکو ته ووایه چې کوم کسان چې د الله لخوا د بدو ورځو د راتللو څخه ویره نه لري د هغوی پر حرکتونو باندې له تېرېدنې څخه کار واخلي تر څو چې الله په خپله یوې ډلې ته د هغې د کړو بدله ورکړي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به یې وکړي او څوک چې بدي وکړي هغه به په خپله د هغې نتیجه وګالي. بیا ورتلل خو د ټولو د خپل پروردګار خواته دي. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. لدينا مخي بني إسرائيل تمون كتاب وحكم ونبوة ورکړیو. هغو ته موږ د ژوند غوره وسایل ورکړل. د ټولې نړۍ پر خلکو مو هغو ته فضیلت ورکړ. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او د دین په چارو کې مو هغو ته څرګند هدایات ورکړل. بیا چې د هغو په منځ کې کوم اختلاف را پیدا شو هغه د ناخبرتیا له امله نه بلکې د علم له راتلو نه وروسته وشو او په دې اساس وشو چې هغوی غوښتل په خپلو منځو کې یو پر بل باندې تیری وکړي. الله به د قیامت په ورځ د هغو چارو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لدې وروسته اوس ای پیغمبره موږ د دین په باب په یو روښانه لار یعنی شریعت باندې ته برابر کړی. لدې کبله ته پر همغې باندې لاړ شه او د هغو کسانو د نفسي غوښتنو پیروي مه کوه چې علم نه لري. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. د الله په مقابل کې هغوی تا ته هیڅ په درد نشي خوړلی. ظالمان په خپلو کې یو د بل ملګري دي او د پرهیزګارو خلکو ملګری الله دی.
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. دا د بصیرت روښنایي دي د ټولو خلکو لپاره او هدایت او رحمت د هغو خلکو لپاره چې باور وکړي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا هغو کسانو چې د بدۍ مرتکب شوي دي دا ګمان کړی چې موږ به دوی له هغو خلکو سره برابر کړو چې ایمان یې راوړی او نیک اعمال یې کړي دي چې د هغو ژوند او مرګ یو شانته شي؟ ډیره ناوړه فیصله ده چې دوی صادروي. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله خو اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي او د دې لپاره یې کړي دي چې هر چاته د هغه د کړو بدله ورکړه شي. پر خلکو به هیڅکله ظلم نشي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. نو آیا تا کله د هغه چا په حال باندې غور کړی دی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای وګرځاو او الله له علم سره هغه په گمراهۍ کې وغورځاو او د هغه په زړه او غوږونو باندې مهر ووهه او د هغه پر سترګو یې پردې وغوړولې؟ له الله نه وروسته اوس بل څوک دی چې هغه ته هدایت وکړي؟ آیا تاسې څه پند نه اخلئ؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. دوی وایي چې ژوند فقط همدغه زمونږ دنیوي ژوند دی، همدلته زمونږ مړه کېدل او ژوندي کېدل دي او د ورځو له څرخ نه پرته بل کوم شی نشته چې مونږ هلاکوي. په حقیقت کې په دې باب له دوی سره څه علم نشته، دوی محض د ګمان پر اساس دغه خبرې کوي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بآبائنا إن كنتم صادقين. او کله چې زموږ څرګند آیاتونه دوی ته اورول کیږي نو له دوی سره پرته له دې کوم حجت نه وي چې که تاسې رښتیني نو زموږ پلرونه نیکونه راولئ. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره دوی ته ووایه الله تاسو ته ژوند دربخي بیا همغه درته مرګ درکوي
بیا همغه به تاسې د قیامت په هغه ورځ راغونډ کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. د ځمکې او اسمانونو باچاهي د الله ده، او په کومه ورځ چې د قیامت ساعت راغلی وي په هغه ورځ به باطل پرستان په خساره کې وغورځېږي. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې به ته هره ډله پر زنګنو باندې پراته وګوري، هرې ډلې ته به بلنه ورکړی شي چې راشي او خپل عملنامه وګوري. هغو ته به وویل شي نن به تاسې ته د هغو عملونو بدله درکړی شي چې تاسې کول. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. دا زمونږ تیاره کړې عملنامه ده چې پر تاسې سمه صحیح شاهدي وهي، تاسې چې هر څه کول مونږ هغه لیکل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. نو کوم کسانو چې ایمان راوړی و او نیک عملونه یې کړي وو، د هغو پروردګار به هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي، او همدا څرګند بریالیتوب دی. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. او کوم کسان چې کافر شوي وو هغو ته به وویل شي چې آیا زموږ آیاتونه تاسې ته نه وو اورول شوي، خو تاسې تکبر وکړه او تاسو ظالم قوم وئ. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. او کله چې ویل کېدل چې د الله وعده برحقه ده او د قیامت پر راتلو کې څه شک نشته، نو تاسې به ویل چې موږ نه پوهیږو قیامت څه وي، موږ خو فقط یو ګمان غوندې لرو او زموږ باور نه راځي.